ستا ورغاون ته مو کړی بیا قیام دی ستا وهرې سیمې هرې برخې ته مو پام دی بیل مو کړې څومره ککرې درته له تنا ای ګرانه وطنه. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ طبیعي پیښو ته د رسیدو کمیسیون ناسته ترسره شوه. په دغه ناسته کې د کورنیو او بهرنیو موسسو له لوري هیوادوالو ته د مرستو رسولو پر شفافیت او په دغه بهیر کې د موجوده ستونزو پر حل د سکټوري وزارتونو او موسسو ترمنځ پر همغږۍ او د موسسو لخوا اقتصاد وزارت ته د راپور پر ورکولو او نورو مهمو مواردو تفصیلي خبرې وشوې. همدارنګه محترم ملا صاحب طبیعي پیښو ته د رسیدو کمیسیون غړو وزارت ته سپارښتنه وکړه څو د همغږۍ او معلوماتو د تبادلې په موخه د مرکزی ډیټابیس جوړ شوی سیستم ژر فعال او عملاً پر کار پیل وکړي. په پای کې محترم ملا صاحب د یاد کمیسیون غړو وزارتونو ته هدایت وکړ چې د کارونو د ښه ترسره وي په موخه خپله همغږي زیاته او د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال هیوادوالو ته د مرسته رسولو لپاره پوره چمتووالی ونیسي. چنار زنه ورکړي وینې مو پتا څپ میړانا ورسته ورکړي و سوا د زخمي تندر ملنا ای ګران وطنه.